د افغان سولې په اړه د واشنګټن او اسلام آباد تازه لیدلوري. عمران خان وایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرې پیل شي. موږ یوازې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله مند یو او د دغه هیواد د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو غوښتونکي یو. له وسلوالو طالبانو څخه د واشنګټن غوښتنې د سولې له مذاکراتو بخبره کسان وایي امریکا متحده ایالتونو له وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالو صفر کولو غوښتنه کړې. امریکایان بیا هغه خپلې خبرې نه یو څه په شا شوي دي. هغوی بیا طالبانو ته وایي چې تاسو چې مونږ کومه غوښتنه وه د تشدد د کموالي هغه یا تاسو د هغه نه صحیح انګېرنه نه ده کړې یا مو صحیح ستاسو ذهن ته نه ده رسولې. او په چین کې د یو نوي تنفسي ویروس د پراختیا په اړه نړیوالې اندېښنې. بیجینګ د دې هیواد ووهان ولایت ته پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1499 هجري لمریز کال د سلواغې دوامه او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 22 نیټه ده. د هم پوره خبرونه ویاند سید ادریس سادات. ولسمشر غني د امریکا متحده ایالتونو له ولسمشر ډانالډ ټرامپ سره د افغانستان پر وضعیت بحث او خبرې اترې کړې دي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي ولسمشر غني د اوس ناستې په څنډه کې له ډانالډ ټرامپ سره د افغانستان پر روان وضعیت، سولې او د سیمهیز امنیت په تړاو خبرې کړې دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره هم پر افغان سوله خبرې کړي. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکرات پیل شي. عمران خان د امریکا متحده ایالتونو له ولسمشر ډانالډ ټرامپ سره د اوس اقتصادي غونډې په څنډه کې د لیدنې پر مهال وویل چې اسلام آباد او امریکا متحده ایالات د افغان سولې په تړاو یو دریځ لري او پاکستان به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې ناسته کې دواړو لورو پر افغان سولې سربیره پر سیمهیز امنیت، د کشمیر او نورو سرحدي مسایلو په تړاو بحث او خبرې اترې وکړي. دوحه کې د سولې مذاکرات چې د توافقنامې په تړاو د دواړو خواو ترمنځ خبرې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو غوښتنه کوي. عمران خان د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې پر مهال وایي د افغان سولې له هڅو کلک ملاتړ کوي ځکه د افغانستان مسلې امریکا او پاکستان دواړه اندېښمن کړي دي. عمران خان وایي هیله لري د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل او افغانستان کې سوله ټینګه شي. اصلي موضوع د افغانستان ده ځکه چې امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي. له نیکه مرغه چې په دې اړه یو دریځ لرو او هم نظره یو. موږ یوازې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته هیله مند یو او د دغه هیواد د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو غوښتونکي یو. ولسمشر ټرمپ په دغه لیدنه کې ویلي چې د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت ښې شوي او مخکې په دغه اندازه نه وي نږدې شوي. ټرمپ مستقیما ډیورنډ کرښې ته له اشارې پرته له عمران خان سره په ناسته کې ویلي چې امریکا د کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ جنجالونه له نږدې څاري او تیار دي چې له پاکستان سره د سرحدي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. زه او د پاکستان صدر اعظم به پر سوداګرۍ سره خبرې وکړو. پر نورو مسلو به هم خبرې وکړو چې سوداګري بیخي ډیره مهمه ده. موږ تر پخوا ډیره راکړه ورکړه سره کوو. موږ د پولو پر موضوع او د کشمیر پر مسله هم غږیږو چې د پاکستان او هند ترمنځ څه تیریږي او موږ څه مرسته کولی شو. په یقین سره چې موږ به مرسته وکړو. موږ دا موضوع له نږدې تعقیب او څارلې ده.
د سولې مذاکراتو او سرحدي مسایلو په تړاو د امریکا د ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم خبرې داسې مهال دي چې پاکستان له افغانستان او هند سره د پولو پر سر ستونزه لري. پاکستان په غیر قانوني توګه پر ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر کړی او د کرښې د دواړو غاړو خلکو غبرګونونه یې راپارولي دي. په تیرو 2 ورځو کې د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې مهم پرمختګ نه ده شوی. په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له جریانه باخبره کسان وایي وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو امریکایي لوري ته د تاوتریخوالو د کمولو طرحه وسپارله، اوس واشنګټن له وسلوالو طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی او جګړه صفر کړي. دوی وایي وسلوالو طالبانو د غوښتنه ځکه رد کړې چې دې ته ورته غوښتنه افغان حکومت هم کړې ده. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له بلومبرګ سره په یو تازه مرکه کې ویلي د دوحې مذاکرات له پرمختګونو سره مخ دي او دواړو خواو د ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې ده. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې خبرو کې له تیرو 2 ورځو راهیسې مهم پرمختګ نه دی شوی. د مذاکراتو له جریان څخه باخبره کسانو کابل نیوز ته وویل وروسته له هغه چې طالبانو په لویو ښارونو کې د تشدد او جنگ د کموالي طرحه له امریکایي لوري سره شریکه کړه، اوس امریکایي پلاوي له طالبانو نورې غوښتنې کړي دي. د سولې له جریان څخه باخبره کسان وایي چې طالبانو د امریکا تازه خواست نه دی منلی او هغه یې د افغان حکومت غوښتنه بللې. امریکایان بیا هغه خپلې خبرې نه یو څه په شا شوي دي. هغوی بیا طالبانو ته وایي چې تاسو چې مونږ کومه غوښتنه وه د تشدد د کموالي هغه یا تاسو د هغه نه صحیح انګېرنه نه ده کړې یا مو صحیح ستاسو ذهن ته نه ده رسولې. مونږ غواړو چې دغه تشدد کموالی باید په یو تشدد په بخي 0 درجه ته راوستلو باندې واوړي، خو طالبان وایي چې دا د افغان حکومت غوښتنه ده. په ورته مهال د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لسم پړاو مذاکرات چې برخلیک ټاکونکي هم یادېږي د تازه پیشنهادونو وړاندې کول مشکل جوړونکي بولي. دوی وایي امریکا خپل مخکینی شرطونه پر ځای ایښي او اوس یې نوي شرطونه طالبانو ته وړاندې کړي دي چې دغه چارې پر مذاکراتو د بې باورۍ سیوری غوړولی دی. اوس لیدل کېږي چې یو ځل بیا امریکایان د نوو شرایطو سره رامخته کېږي، هغه اورکم یا د تشدد کموالی هم نه مني. نو دغه ټول مسایل د دې باعث شوي دي چې دغه پروسه کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو څه د بې اعتمادۍ فضا حاکمه شي. د امریکایانو تاکید تر اوسه هم چې لیدل کېدل پر اوربند و چې باید سرتاسري اوربند اعلان سي او له هغې وروسته بیا هوکړه لاسلیک سي. خو د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد بلومبرګ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې د دوحې مذاکرات له پرمختګونو سره مخ دي او دواړو خواو د ځواکونو پر وتلو هوکړه کړې. نوموړی وایي چې د دې توافق پر اساس به 15,000 بهرني سرتیري په لومړیو 4.5 میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي او ښایي ډیر ژر د سولې هوکړه لاسلیک شي. په همدې حال کې به جیمز کنینګ هم وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو هوکړه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پخواني سفیر له امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي هیلهمند دی چې دغه هوکړه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د مستقیمو خبرو اترو د پیل لامل شي. نوموړی وایي د دې ټولې پروسې هدف دا دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مستقیم ډول او ژر د خبرو اترو زمینه مساعده شي. په جرمني کې د سولې بین الافغاني غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته جوړیږي. پخواني طالب چارواکي وایي د سولې هوکړې په لاسلیک کې ځنډ د پلاوي نه ټاکل کېدل او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د دې ناستې د جوړېدو په تړاو څه نشي ویلی. خو د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتزل چې په کابل ته راغلی په جرمني کې د جوړېدونکې بین الافغاني ناستې په تړاو سلا مشورې روانې کړي دي. یو شمېر سیاسي احزاب چې په همدې تړاو له پوتزل سره لیدلي وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ له نهایي توافق 15 ورځې وروسته به یاده ناسته د جرمني په برلین کې جوړه شي.
د افغان سولې په تړاو له قطر او مسکو وروسته ټاکل شوی دی چې یو بله ورته ناسته چې هدف یې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره برابرول دی د جرمني په برلین کې ترسره شي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د دې ناستې د جوړېدو لپاره له څو ورځو راهیسې په کابل کې له حکومتي چارواکو او افغان سیاستوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي. پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخیلوال چې د جرمني له ځانګړي استازي سره مجلس کړی وایي چې دغه ناسته به د مارچ په لومړیو کې جوړه شي او د طالبانو افغان حکومت او نور افغانانو ترمنځ به مذاکراتو ته فرصت برابر کړي. د جرمني چې کوم نیت لري چې د مارچ په پیل کې یو کنفرانس جوړ شي دغه یو فرصت ځای دی چې طالبان حکومت نور سیاسي اړخونه کینی او په سوله باندې بحث وکړي په ابعادو یې بحث وکړي مخکې څنګه ځي دغه ناستې مخکې هم شوي په ماسکو کې 2 ځلې په قطر کې 1 ځل. په ورته مهال یو شمېر سیاسي احزاب او پخواني طالب چارواکي وایي یا د ناسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ له نهایي توافق وروسته ترسره شي چې پخواني چارواکي سیاسي احزاب دیني عالمان او مدني فعالان به پکې ګډون وکړي. یوه غټه غونډه چې 200 کسان شاوخوا نو په هغه کې سیاسیون چې څومره دي مثلا د دولتي چارواکي پخواني چارواکي چې په هغه باندې به بحث کېږي چې دا اداره سوله به څوک تطبیقوي. دا کمیسیونونه دواړه به فیصله وکړي چې دغسې یو 200 مشران دې کېني او فیصله دې وکړي. دا کله چې مصوبه یا مسوده لاسلیک کېږي بیا به په دې باندې ځای به معلومېږي په کوم ځای کې اوسي. نو دا به تر وخته مخکې چې زه ووایم نو ځکه موږ چې وینو تر اوسه پورې ځینې ستونزې په لاره کې شته. د سولې له روانو مذاکراتو باخبره کسان وایي چې په برلین کې د برګهاف فاونډیشن له لوري د بین الافغاني مفاهمې ناسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته جوړه شي او په دې ناسته کې به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه سازي وشي. ولسي جرګې د اعتراضونو په اوج کې د 1999 مالي کال بودیجه تصویب کړه. ولسي جرګې د 1999 کال مالي بودیجه په داسې حال کې تصویب کړه چې ځینو وکیلانو د بودیجې پر نامتوازن والي او احتیاطي کوډونو ته د زیاتو پیسو په تړاو نیوکې لرلې. د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې پر مالي او بودیجې چارو کمیسیون نیوکه کوي چې له حکومت سره په جوړجاړي د بودیجې سند کې ځینو وکیلانو ته مشخصې پروژې په پام کې نیولې دي. د بودیجې اجرا کولو قانون د ملي بودیجې ضمیمه ده او د دې قانون 22مې مادې له مخې د ولسي جرګې مالي او بودیجې چارو کمیسیون له اجازې پرته له نورو کوډونو یو نوي کوډ ته پیسې نشي انتقالولی. کمی آرامش ولسي جرګې د 1999 مالي کال بودیجې طرحه تر یو میاشتني غور وروسته په داسې حال کې تصویب کړه چې د دې جرګې ځینو غړو بودیجه نامتوازنه او ناعادلانه وبلله. دیگه جنجال نشوه اصول خلاف اصول است نامیل است. قرار گزارش منشی صاحبا 101 کارت سبز 45 کارت سرخ 24 کارت ممتنع سفید با اکثریت آرا تایید شد. وکیلان د ولسي جرګې مالي او بودیجې چارو کمیسیون باندې نیوکه کوي چې له حکومت سره د بودیجې پر سر معامله او جوړجاړی کړی. ځینو وکیلانو ته 9 یا 9 پروژې ورکړي دي خو ځینو ته یوه پروژه هم نه ده ورکړې. وکیلان سته چې هغه ته 15 پروژې نیولي، داسې وکیلان سته چې هغو ته 8 نیولي او داسې وکیلان سته چې هغه ته یوه هم نه ده نیولې. موږ ته د 14 ولایتو ګزارش را مخکې کړي او هغې نه د بعد بیا د بودیجې ګزارش وړاندې کړي. که دوی راځي دوی موږ ته ټول معلوم دي، ټولو وکیل صاحبانو ته معلوم دي چې دوی ورسره معاملې کړي دي او دغلته د معاملو په سر باندې موږ باندې دغلته رایګیري کوي او بودیجه را باندې پاس کوي. نو بودیجه ټوله له فساد نه ډکه ده. در شروع سال دوم تقنینی باید اعضای کمیسیون مالی و بودجه از نو رایگیری شود، به خاطری که اعضای کمیسیون مالی و بودجه ملی عمل نکردند در این بودجه که همه وکلا شکایت دارد. د ولسي جرګې ځینې غړي د بودیجې پر ردولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي تیر 15 کاله د ولسمشر غني د حکومت د کابینې غړي تر 80% پورې سرپرستان وو او 122 وزیران تغییر او تبدیل کړي دي. خو په خبره د پخواني ولسمشر حامد کرزي لومړی دوره کې 43 ځله او دویمه دوره کې 50 ځله کابینه کې بدلون راغلی وو.
در اصل حکومت وجود ندارد، یک اداره است. چرا یک اداره است؟ شما ببینین 70% کابینه حکومت سرپرست است. در 5 سال حکومت آقای اشرف غنی 122 وزیر تغییر و تبدیل شده. در دوره اول آقای کرزی 43 وزیر تغییر تبدیل شده. در دوره دوم آقای کرزی 57 نفر تغییر تبدیل شده. کمیسیون مالی و بودجه خوب بیچاره به اختیار از اینا نیست. وزارت مالیه که هرچی میکنن. ما 3 روز رفتیم صحبت‌های خود کردیم، گپ ما را کسی ارزش نداد. وقتی که ارزش نداد ما صلاحیت‌های قانونی خود کار میکنیم، ردش میکنیم. په ورته مهال د ولسی جرګې د مالی او بودیجې چارو کمیسیون غړي وایي د بودیجې اجرا کولو قانون د 22مې مادې پر اساس له نورو کوډونو یو نویم کوډ ته د پیسو انتقالول د مالی او بودیجې چارو کمیسیون له اجازه پرته ممکن نه دي. بودجه یکی از قوانین بسیار مهم هست. ما وقتی که بودجه رو میاریم در پارلمان او هم همزمینی بودجه است. 52 ماده داره که مستقیما ماده 22 از او قید کرده که تعدیل از سایر کدها به کد 91 جایز نیست مگر اینکه اجازه کمیسیون مالی و بودجه رو بگیره. بنابراین یک قید اونجا مشخص شده و به عنوان قانون امروز پاس شد. د 1999 مالی کال بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده چې 209 میلیارد عادي او 109 میلیارد پرمختیایي بودیجه ده چې 12 میلیارد افغانۍ کسر لري او 40% عادي او پرمختیایي بودیجه د نړیوالې ټولنې مرستې جوړوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د 1999 مالی کال بودیجه تصویبوي چې له دې وړاندې څارونکو بنسټونو بودیجه نیمګړې بللې وه. د امرستار د وژلو په تړاو حقیقت موندونکی حکومتي پلاوی کمپاین دی. د ولسي جرګې رئیس وایي ځکه یې په پلازمینه کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني قمندان امرستار د وژنې لپاره حقیقت موندونکی پلاوی وټاکه چې حکومتي پلاوی کمپاین و. خو د ولسي جرګې هغه غړي چې د ولسمشر غني لخوا د یادې قضیې څېړلو لپاره د ټاکل شوي پلاوي غړي دي وایي د دوی موندنې ښیي چې د ولسي جرګې رئیس په یاده قضیه کې ښکیل دی ځکه د دوی د څېړنو مخه نیسي. د ولسی جرګې رئیس د دې جرګې نننۍ عمومي ناستې ته د خبرو پر مهال وویل چې په پلازمینې کابل کې یې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني قمندان امرستار وژل کېدو قضیې څېړلو لپاره ځکه حقیقت موندونکی پلاوی وټاکه چې د حکومت له لورې ټاکل شوی هیئت کمپایني و. میر رحمان رحماني وایي له تیرو 18 کلونو راهیسې د امرستار په ضد توطیې روانې وي او د حکومت له لورې د ټاکل شوي پلاوي غړي هم د نوموړي د رقیبانو له ډلې دي. متاسفانه که 10 سال دسیسه و توطیه مخالفینش رقبای سیاسیش دوسیه زیر از دوسیه مراقبت تا به دوسیه لیتری تبدیل کردن و خائنانه به شهادت رساندنش. 6 روز پیش امرستار برای من صحبت کرد و جنگ که اوجا آغاز شده بود بین برادرش و قماندان دادلا، هیئتی که تعیین شده همون قماندان دادلا مربوط همون گروه است. بنان هیئتی که تعیین شده از حکومت کمپاینی است. ما هیئت حقیقتیاب تعیین کردیم. ما منتظر تحقیق هیئت حقیقتیاب هستیم به صفت موکل ما. خو د ولسی جرګې غړی حبیب افغان چې د حکومت له لورې د یادې قضیې لپاره د ټاکل شوي څېړونکي پلاوي غړی دی د ولسی جرګې رئیس په یاده قضیه کې ښکیل بولي. نوموړی وایي د ولسی جرګې رئیس څو موده وړاندې د غوربند خلکو اعتراض وروسته د ملي امنیت ریاست څخه د امرستار د نیولو غوښتنه کړې وه. د امرستار په قضیه کې رئیس جمهور د بغلان وکیل کوچانو نه زه او د کاپیسا وکیلانو نه حاجي صاحب اقبال حاجي مرداد او دو دنې جنرالان متقاعد چې ایوب سالنګی ده قسیم جنگل باغ د پروان ده دا جناب رئیس جمهور هیئت وټاکل اما د پارلمان د افغانستان نه حاجي صاحب میر رحمان بل هیئت را لیږلی ده. له دې معلومیږي چې د امرستار په قضیه کې دلته نور خلک دخیل دي ولې چې په د غوربند خلک چې اعتراض ته راغلي وو او د رئیس د ولسي جرګې ته رئیس د ولسي جرګې له همدې ځای نه زنګ وهلی دی چې امرستار دستګیر کوي. موږ په تحقیقاتو کې راویستلي دي.
د ولسي جرګې له لوري د ټاکل شوي حقیقت موندونکي پلاوي غړي وایي هیڅ دلیل د دوی د کار معنی نشي کیدای او حکومتي پلاوی دی د دوی د کار مخه نه نیسي. ما مانع بررسی هیئت حقیقتیاب را که حکومت توصیف کرده مانع از اون نیستیم و نمیشیم اما انتظار داریم که گروه هیئت حقیقتیاب هم مانع ما نشد. ابعاد گسترده داره این عملیات و یک پروسه بسیار بغرنج است. این مدتها کار داره که باید ما این بررسی های خود جدی به اتمام برسانیم چون امروز آخرین اجلاس است. ما خواستیم به اطلاع شما و اذهان عامه برسانیم که از طریق کمیسیون امنیت داخلی بررسی ها به شکل جدی مسلکی آغاز شده و انشالله ما بعد از اینکه گزارش های خود به اتمام رساندیم تا یک کنفرانس مطبوعاتی به سر مردم افغانستان رسانده می شود. د ولسي جرګې او حکومت هیئتونو ترمنځ د امیر ستار د وژنې قضیې څېړلو په سر اختلافات په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسي جرګې ټاکل شوی حقیقت موندونکی پلاوی وایي یاده قضیه پراخ ابعاد لري چې د څېړنو له تکمیلېدو وروسته به د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې نتایج په ډاګه کړي. د یوې تازه نظر پوښتنې پایلې ښیي چې د افغانستان لوی اکثریت د سولې هڅو ته خوشبین دي. دغه نظر پوښتنه چې د فدریشن ایبرت آلماني بنیاد او د افغانستان سیاسي ډلې لخوا شوې پکې راغلي چې د افغانستان 80 سلنه وګړي د سولې د روانو هڅو پایلو ته خوشبین دي، 10 سلنه اندېښنه لري او 10 سلنه ناخوښه دي. د یاد بنسټ چارواکي وایي دوی به د خپلې د نظر پوښتنې راپور د سولې په برخه کې له ښکېلو خواو سره شریک کړي. دوحه کې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات چې په خپل برخلیک ټاکونکي پړاو کې دي په کور دننه هم ورته د خوشبینیو کچه لوړه ده. د یوې تازه نظر پوښتنې پایلې چې د فدریشن ایبرت آلماني بنیاد او د افغانستان سیاسي ډلې له لوري ترسره شوې ښیي چې د افغانستان 80 سلنه وګړي د سولې روانو هڅو پایلو ته خوشبین دي. په دې نظر پوښتنه کې راغلي چې یوازې 10 سلنه خلک دغه هڅو ته خوشبین نه دي. خوشبینی حدود 60% اگر آدم در مجموع در نظر بگیره، باقی ماندان بدبین نیستن. یعنی آدم نمیتونه بگه 60% خوشبین هستن 40% بدبین. از این 40% که خوشبین نیستن یک تعدادشان نگران هستن و شاید حدود فقط 10% مردم خوشبین نیستن، بدبین هستن، ولی باقی مانده نگرانی دارن. د دې نظر پوښتنې ترسره کوونکي وایي چې په دې نظر پوښتنه کې د افغانستان د ډیرو خلکو نظریات اخیستل شوي دي. دوی وایي چې د سولې ترڅنګ د امنیت، اقتصاد، ګاونډیو هیوادونو سره د روابطو او نورو مسایلو په تړاو هم د خلکو نظریات اخیستل شوي او ډیر ژر به خپل دغه راپور د سولې برخه کې له ښکېلو غاړو سره شریک کړي. مردم در همه از این بحثایی که ما داشتیم یا در نظرخواهی که انجام شد به این نکته تاکید داشتن که این صلح و سرنوشت ما را تعیین میکنه. این صلح و سرنوشت مردم از این سرزمین تعیین میکنه و نظر ما و پیشنهاد ما و دیدگاه ما باید که به صورت جدی شنیده شد که بدبختانه تا هنوز نشد. حالا ما برنامه داریم که گزارش را با کسایی که در مذاکرات صلح طرف هستند از داخلی و خارجی شریک بسازیم. و دیگه که به طور مثال پاکستانی‌ها چی فکر میکنن؟ وقتی ما مسئله طالبان رو مطرح میکنیم که یا کی باید گپ بزنن کی باید گپ نزنن، همیشه در فکر ما باشه که پاکستانی هم در روی که طالبان با کی گپ بزنن کی گپ نزنن یک نقش بسیار کلان دارن. نخست وزیرشان با دیدار با هم تاکید کرده که گفتگو بین طالب و حکومت افغانستان آغاز شد. پس ما فکر میکنم که وقتی که نخست وزیر پاکستانی گپ میزنه ما ظاهرا به مو طرف نزدیک شدیم که باید این صحبت ها صورت بگیره. د سولې په تړاو دغه نظر پوښتنه داسې مهال خپریږي چې تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ډونالډ ټرمپ سره د لیدنې پر مهال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ مذاکراتو غوښتنه کړې. بهرني خبرونه تر ځان وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د چین حکومت خلکو ته سپارښتنه کړې چې ووهان ولایت ته له تګ راتګه ډډه وکړي.
په دې ولایت کې تنفسي ناروغۍ یا ویروس پیدا شوی چې تر اوسه یې 9 کسان وژلي وو. د چین په 14 ولایتونو کې 440 کسان نیولي دي. اندېښنه دا ده چې دا شمېر ښایي تر دې لوړ وي ځکه تر اوسه ټول 8 کسان نه دي ثبت شوي. په ورته وخت کې د چین له وهانه امریکا متحده ایالاتونو ته په یو ستون شوي کس او د غرض تایلند، تایوان، جاپان او سویلي کوریا کې هم د دې تنفسي ویروس پیښې ثبت شوي دي. روسیې، هند، بنګلادیش، استرالیا او ګڼ نور هیوادونو بیا چین ته پر تګ راتګ روغتیایي څارنه ډیره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې تر 14 ساعته له انجمن بحث وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیضا د څرنګوالي په اړه د اصولو پر ټاکلو هوکړه وکړه. ډیموکراتو سناتورانو د ولسمشر ټرمپ له مدافع وکیلانو سره د دې پروسې پر سر لفظي شخړې وکړي او جمهوري پالانو بیا په دې قضیه کې د نورو شاهدانو د رامخته کېدو غوښتنه رد کړه. ټرمپ د امریکا متحده ایالاتونو په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې د استیضا پروسه یې پیل شوې ده. هغه پر دې تورن ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له صلاحیته یې ناوړه ګټه اخیستې او په دې تړاو د کانګرس د څېړنو د اخفال هڅه کړې ده. ایران یو وار بیا د 2015 میلادي کال له اټومي توافقه د وتلو ګواښ وکړ. د ایران ولسمشر د دفتر رئیس ویلي که د دوی د اټومي پروګرام قضیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع شوه نو هیواد یې ښایي د 2015 میلادي کال له اټومي توافقه د وتلو پر انتخاب هم غور وکړي. تر دې وړاندې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړونه د وتلو ګواښ کړی و. تهران د خبرداری داسې مهال ورکړی چې بریټانیا، فرانسې او جرمني ویلي د 2015 میلادي کال په اټومي هوکړه کې د ایران د عمل د ارزونې قضیه امنیت شورا ته وړاندې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د صدر اعظم دمیتری مدودوف له استعفا وروسته نوې کابینه اعلان کړه. په نوې کابینه کې د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډون مهم او کلیدي چارواکي چې پوتین ته ډېر نږدې دي په خپل ځای پاتې دي. پوتین روانه اونۍ په اساسي قانون کې نوي تعدیلات راوستل چې پارلمان هم تایید کړل. له دغو تعدیلاتو داسې ښکاري چې ګواکې دغه 18 کلن سیاستوال غواړي په 2024 میلادي کال کې د ولسمشرۍ تر روانې 4مې دورې وروسته هم په واک کې پاتې شي. له دې سره سم خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.